سلامونه د پښتو نیوز خبر ته بخیر راغلاست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه اقدام کې ویلي چې هیڅ امنیتي ارګان، پولیس او د وزارت اړوند کارکوونکي نشي کولی چې د رسنیو سره مرکې یا خبرې وکړي. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي ټولو قمندانانو، منصوبینو او پولیسو ته سپارښتنه کړې چې د رسنیو سره د خبرو او رسمي دریځ ډډه وکړي. کورنیو چارو وزارت دغه امر د امنیتي معلوماتو د خوندیتوب او د عام وګړو د اذهانو د مغشوشولو د مخنیوي لپاره اړین بللی دی. بیا د سپارښتنې پر بنسټ د وزارت هیڅ کارکوونکی نشي کولی چې د وزارت دننه معلومات رسنیو سره شریک کړي. همداراز وزارت زیاتوي چې د معلوماتو شریکولو یوازینۍ مرجع د وزارت د ستراتیژیکو اړیکو ریاست دی چې وړاندویان د رسمي دریځ د ښودلو حق لري. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې یو شمېر خبریالانو حکومت معلوماتو ته پر نه لاسرسي تورن کړی و او له حکومت څخه یې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې وه. بل خو د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی د کورنیو چارو وزارت وروستۍ امریه د بیان د ازادۍ او د اطلاعاتو محدودیت بللی دی. د دې ادارې له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې دغه کار غیر منطقي یاد شوی او د اساسي قانون خلاف عمل یې بللی دی او زیاتوي چې حکومت د دې پر ځای چې خلکو ته اطلاعات ورکړي دوی یې مخنیوی کوي او پر وړاندې محدودیتونه رامنځته کوي چې دا په ښکاره له قانون سرغړونه ده.